ګرانو کتونکو ستړي مه شئ. د پاکستان نوی ټاکل شوی لومړی وزیر ښاغلی شهباز شریف د خپلې کابینې له غړو سره د سعودي عرب په سفر دی، چې نوموړی به د عمرې د ادایګۍ ترڅنګ د سعودي عرب له ټولواک شاه سلمان او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته وکړي. اټکل کېږي چې د پاکستان لومړی وزیر به له سعودي عرب څخه په پور د تیلو ترلاسه کولو ترڅنګ د 7 میلیاردو ډالرو غوښتنه هم وکړي، ځکه چې د پاکستان اقتصاد دا ټیم له ډېر بد وضعیت سره مخ دی. د پاکستان دولتي بانک یا سټیټ بانک آف پاکستان خبرداری ورکړی دی، که پاکستان ته 0.0 امریکي ډالرو کې 7 میلیارده ډالره قرض میلاو نشي، نو کېدای شي پاکستان له دیوالیا کېدلو یا کنګل کېدلو سره مخ شي، چې د دې سره د ریاست د کولپسیشن یا سقوط خطر شته، لکه څنګه چې څو ورځې وړاندې د سریلانکې ریاست هم کنګل شو او دیوالیا اعلان شو. له ملتیانو مو نړۍ مننه.